د آل انډیا ریډیو پښتو څانګې مینانو یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو او غواړو چې زموږ چینل ته لایکونه ورکړئ او سبسکرایب یې کړئ. د سردار ولبھ بھائی پټیل د یووالي مجسمه د هندستان په گجرات کې د هند سیاستمدار او د هندستان د تاسیس پلار سردار ولبھ بھائی پټیل چې 1815 میلادي کال کې زیږیدلی و او 1950 میلادي کال کې په حق ورسید یوه مجسمه ده. دا مجسمه چې 182 میټره او یا هم 1590 فوټه لوړوالی لري د نړۍ تر ټولو لویه مجسمه ده. دا مجسمه په کیوادیا کالونۍ کې چې د ودودرا ښار څخه 100 کیلومترۍ کې د جنوب ختیځ طرف ته د نرمدا سیند په یو ټاپو کې د سردار سروور بند ته مخامخ موقعیت لري. دا یادګار له 2 هکټیاره زیاته ځمکه کې جوړ شوی دی او شاوخوا یې د 12 کیلومترو مربع په اندازه یو مصنوعي جهیل جوړ شوی دی. دا جهیل د لارسن او ټربو کمپنۍ لخوا جوړ شوی چې 2990 کروڑه هندي روپۍ په ارزښت قرارداد یې ترلاسه کړو. د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه چې د یووالي مجسمه نومیږي د عوامو لپاره خپل دروازه خلاصه کړه. سیلانیان کولی شي چې په داخل کې د مجسمې دننه لګېدلي لیفت څخه چې په یوه ثانیه کې د 4 میټرو په اندازه فاصله طی کوي استفاده واخلي، ترڅو تماشایي ګالري ته ځان ورسوي چې د مجسمې په سینه کې په 115 میټرۍ کې موقعیت لري. میوزیم او د نندارتون هال هم په نننی ساختمان کې جوړ شوی دی او د هند وتلي شخصیت ژوند او وخت ښایي. هلته یوه د ګلونو دره چې 18 کیلومتره اوږدوالی لري او یو خیمه‌یي ښار هم موجود دی. د سریشت بھارت بھون په نوم یو میلمستون هم جوړ شوی دی چېرته چې سیلانیان شپه او ورځ تیرولی شي. د هغو لپاره چې غواړي تصویران وباسي، کمپلیکس د تصویر اخیستلو او یا سیلفي لپاره یو ځانته منظره لري چېرته چې تاسو د مجسمې او شاوخوا احاطه په تصویر کې راوستلی شئ. هلته هم یو میوزیم او سومې او بصري ګالري موجودیت لري. دا غټه مجسمه په 200 کیلومتره له احمد آباد او د سړک له لارې له ممبئی څخه به شاوخوا د 48 ملي لوی لارې او ایالت لوی لارې له طریقه 400 فاصله لري. تاسو کولی شئ چې د مجسمې ته د ایالت له 11 لوی لارې او 63 لوی لارې څخه هم سفر وکړئ. تاسو ټیکټونه له انټرنیټي ادرس www.soutickets.in د خالي لورځې نه لاسته راوړلی شئ. تاسو همدارنګه د مجسمې له سیمې او د سریشت بھارت بھون کمپلیکس چې مجسمې ته نږدې موقعیت لري څخه هم ټیکټونه ترلاسه کولی شئ. دې ځای ته داخلېدل د 3 کالو له کم عمرو ماشومانو لپاره وړیا دي. د غټانو او د 3 کالو څخه پورته ماشومانو لپاره د فرد په سر 350 روپۍ یو ټیکټ دی. په دې ټیکټ سره له ټولو ځایونو میوزیم، د ګلونو درې، د سومې او د بصري ګالري، سردار پټیل یادګار، د مجسمې او د سردار سروور بند ته داخلېدل شامل دي. خالی د دې ځایونو یوازینی د نندارې کولو لپاره ټیکټونه 120 روپۍ دي او 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو لپاره 80 روپۍ دي. دا یادګار په 5 زونونو یا سیمو باندې ویشل شوی دی چې یوازې 3 زونونه د عوامو لپاره د لاسرسي وړ دي. له ابتدایي کچې تر د سردار پټیل له پخې پورې لومړی زون دی چې 3 سطحې او یو نندارتون لري. لومړی زون کې یو یادګاري باغ او میوزیم جوړ شوی دی. دوهم زون یې د سردار پټیل له ورون پورې رسیږي چې 190 میټره دی. په داسې حال کې چې درهم د نندارتون له ګیلري پورې غځېدلی دی. څلورم زون یو ساتل شوی ځای دی او آخري زون کې د مجسمې سر او اوږې شامل دي. کانکریټي ټاور چې د مجسمې له خپې څخه جوړ شوی دی، هر یو یې 2 لیفټونه لري. هر لیفټ په یو وخت کې 6 کسان د انتقالولو ظرفیت لري ترڅو خلک د نندارې ګالري ته د 30 ثانیو په وخت کې انتقال کړي. دا ګالري 153 میټره لوړه جوړه شوې ده او 200 کسان پکې ځایږي.
د سردار پټیل د یووالي مجسمه عزیزانو د نړۍ تر ټولو غټه مجسمه په حق لا د معلومات تاسو ته هریندر کومار سواتی وړاندې کړل.